سلامونه ګران دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو چې ده د یوټیوب چینل څنګه کولی شو یوټیوب چینل مونوتایز کو. د یوټیوب چینل د مونوتایز کولو لپاره ډیره اسانه طریقه، ډیره نوې طریقه ما درته پیدا کړې ده. انشاءالله چې تاسو یوټیوب چینل په 2 یا 3 میاشتو کې حتما مونوتایز کیږي. نو د یوټیوب کمپنۍ چې د 2 قوانین لري. یو دا دی چې مثلا تاسو باید په یوه کال کې 1000 سبسکرایبر ولرئ او په یوه کال کې باید 4000 ساعته ټایم واچ ولري. دا کومې ټولې ویډیوګانې چې تاسو په یوټیوب چینل کې اپلوډ کړي دي دغه باید ټولې تقریبا په یوه کال کې باید ټولې 4000 ساعته ټایم واچ پوره کړو. پس د هغه نه تاسو کولی شئ چې د یوټیوب د چینل نه تاسو پیسې وګټئ. د یوټیوب د چینل د جوړولو طریقه به زه تاسو ته بله ویډیو کې وښیم، خو ما خپل یوټیوب چینل زه لرم، نو د هغوی خاطره تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په یوه کال کې د یوه کال نه په کم یعنې تقریبا په 2-3 میاشتو کې موږ خپل چینل مونوتایز کړو او د هغه نه پیسې وګټو. نو د هغه دپاره به تاسو اول داسې کار وکړئ چې تاسو به اول یو یوټیوب چینل یو ځان ته ایمیل جوړ کړئ. د هغه نه به وروسته داسې یو ایمیل به جوړ کړئ چې مثلا خالي په هغو باندې تاسو نور کاروبار نه کوئ او د بل څه دپاره هم نه وي جوړ کړی، یعنې ځان ته به یو ایمیل جوړ کړئ. په هغه ایمیل به تاسو به یوټیوب چینل جوړ کړئ. کله چې یوټیوب چینل جوړ کړه نو اوس تاسو بس د هغه نه په هغه کې ویډیو اپلوډ کول شروع کړئ. کله چې ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو د هغه دپاره به چې مثلا د تاسو دغه یوټیوب چینل چې کوم دی دغه 2 یا 3 میاشتې کې مونوتایز شي. نو دغه طریقه زه درښیم، ډېره اسانه طریقه ده او ډېره ښه طریقه ده. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک، نظریات هم په کومنټ کې را سره شریک کړئ. نو راځئ دوستانو په ویډیو باندې پیل کړو. اول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو یو چینل په نامه یو اپلیکیشن دی، سب فور سب بل اپلیکیشن دی. نو د یو چینل په نامه به تاسو دغه هغه را ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن یو چینل دا دی. یو چینل دا اپلیکیشن دی، دغه وینئ یو چینل سب فور سب. دغه همغه عکسونه دي چې مثلا د سافټویر کوم سافټویر چې دغه کوم کمپنۍ چې دا سافټویر جوړ کړی دی هغه عکسونه یې دلته ورکړي دي. نو ما دغه اپلیکیشن چې دی د مخکې انسټال کړی دی. نو زه رڅمه دغه چینل وازومه. زه رڅمه دلته دا دی دغه دغه اپلیکیشن چې دی ما انسټال کړی دی. اوس به زه تاسو ته د دې اپلیکیشن قوانین ووایم. دوستانو دلته انټرنیټ لږ خراب دی. دا چې دی 4 آپشن لري، ویو دی، سبسکرایب دی، لایک او دا بل دی. نو دلته ویو که چېرې تاسو ویو وایئ دلته ګورئ په د چپ خوا کې لیکلي 96 کانس او د بل خوا کې لیکلي دي 109 سیکنډه. یعنې که چېرې تاسو مثلا دغه 109 سیکنډه ویډیو وګورئ تاسو ته په دې ویډیو باندې درکول کېږي 96 پیسې درکول کېږي. او بل چې دی سبسکرایب. مثلا دلته چینلونه تاسو ته مخ ته رسي، تاسو به اول د هغو چینلو یوه ویډیو ګورئ، بیا د هغو ویډیو نه وروسته تاسو به هغه چینل لایک کوئ او سبسکرایب کوئ، په دو باندې بیا تاسو ته پیسې درکول کېږي. ګورئ ورته زه مثلا دلته یوټیوب تاسو کله په ویو یا په سبسکرایب باندې کلیک کوئ اتومات تاسو هغه ته راویلي اتومات هم یوټیوب ته راویلي. د یوټیوب نه به وروسته دلته مثلا وینئ دقیقې ثانیې شروع شوې 1 دقیقه به وي. که تاسو دغه ویډیو وګورئ تاسو ته 210 پیسې درکول کېږي. نو زه به دغه یو څه دقیقې به ورته دمه شي تر څو دغه هغه پوره شي. دغه 210 پیسې مې واخلو. نو تاسو ته د سبسکرایب یوه بله لاره هم ښیم. که چېرې سبسکرایب نه کوئ تاسو ته پیسې درکوي، خو کله کله دوهم وارې تاسو ته ریجیکټ کوي چې تاسو نه دی کړی. باید تاسو دوهم وارې لاړ شئ د ویډیو یا د چینل سبسکرایب کړئ. نو که مثلا دوهم وارې ورشئ بیا
بیرته باک شئ کې ووځئ بیا پیسې درکوي. نو کله هم که سبسکرایب کوم نه یو لایک ورکوئ بازتي انشاءالله هغه کومې پیسې چې دی په دغه ویډیو باندې ایښي دي هغه تاسو ته درکول کېږي. اوس به دلته راشو دا به په دغه باندې به کلیک وکړئ، کلیک هم پرې وکړو. ګره دا دی receive it 210 cans. اوس موږ ته دره پیسې راغللې. دا د سبسکرایب طریقه شوه، صحیح شو. بل چې دی لایک، دلته تاسو ته ویډیوګانې رسي، تاسو به دغه ویډیوګانې یا به تاسو د ویډیوګانې ګورئ او د ویډیوګانو د کتل نه وروسته تاسو دغه ویډیو لایکوئ او په هغه باندې تاسو ته پیسې درکوي. د پیسې څه به درد خوري؟ دا پیسې د دې دپاره به درد خوري چې مثلا تاسو په دغه باندې هغه وکړئ، دلته پیسې پوره کړئ. کله چې پیسې پوره کړئ وینئ کله چې تاسو دې ته راغلئ نو دلته په دغه مثبت باندې کلیک وکړئ. دلته وي ته څه شی غواړئ، مثلا سبسکرایبر غواړئ، ویور غواړئ او لایکونه غواړئ. نو تاسو مثلا که سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، دلته سبسکرایب باندې زه کلیک کوم، اول به تاسو دلته د خپل چینل د یوې ویډیو لینک ورکئ. ګورئ دلته زه رسمه د خپل یوې ویډیو لینک ورکوم، لینک دا دی ما د خپل دلته به اډ ووایئ. ګورئ دغه ویډیو ما مخکې د ډارکو ویب سایټ په اړه جوړه کړې ده، هیکینګ، سوشل میډیا، کوچاک او انسان وژنه. دا چې دی ډارکو ویب سایټ په اړه مې معلومات ورکړی دي. نو تاسو کولی شئ دا وګورئ چېرې مثلا تاسو د مخدره موادو د کوچاک یا بلې مثلا اکثره غیر قانوني کارونه په دې باندې کېږي. ښه خورګه ټایم نه خرابوي، راځئ دلته وی accepted subscriber وی چېرې تاسو 10 سبسکرایبر غواړئ، accepted likes او 10 لایکونه غواړئ، accepted views او 10 ویور غواړئ او ټایم required سیکنډ. او چېرې مثلا تاسو دغه یوه ویډیو 10 دقیقې وکتل شي په دو به تاسو نه ټولې وینئ دلته اعلان یې لیکلي ټوټل کانس. په دو به موږ د تاسو نه ټولې 2600 پیسې واخلو. او زه دلته څو روپۍ لرم په د سر کې ښي لاس خوا کې دغه 264 روپۍ لرم پیسې لرم. نو د دو دپاره پوره نه دي. مثلا تاسو کولی شئ خپله یې وټاکئ. که زه ورته وایم چې 45 ثانیې زه غواړم ویډیو مې وکتل شي او زه غواړم او د لاسو نه نور کم نشته په دو کې سبسکرایبر، نو دا نه کېږي. ښه زه د ده نه بیرته وځمه، رسمه دلته بیا د مثبت وایم. زه ورته وایم چې ما دپاره ویور پکار دی، زه غواړم ټایم واچ مې د یوټیوب چینل دپاره پوره شي. نو دلته موږ د وخته دا ورکړی دی دغه ویډیو وینئ. نو دلته تاسو ګورئ وی اکسپټډ ویور وی غواړي چې 50 ویور د ویډیو باندې راشي او ټایم واچ 60 سیکنډه راشي. ټوټل کانسي چې دي 3000 کېږي. که دا دواړه تاسو غواړئ نو تاسو نه 3000 روپۍ پکار دي. نو که دلته زه ورته یم چې نه ما ته لاس ویور غواړم او زما ویډیو دې 45 سیکنډه وکتل شي، نو دلته ما ته څو روپۍ راکوي 445 روپۍ باید زه ورکم تر څو ما ته دغه ویډیو دی هغه مونوتایز ته واچوي. رسو دلته مثلا د ویډیو ته رسم اوس لاندې لایکونه درته ښایم. دلته ګوره وی اکسپټډ ویور وی که چېرې تاسو ویور غواړئ 60 دانې ټایم ریکوایر سیکنډ وی که مثلا غواړئ چې د تاسو دغه ویډیو 60 سیکنډه وکتل شي نو تاسو ته پکار دي 300. ښه دا خو د ویډیو وه ودرېږه وبښئ په بښنې سره زه به د لایکو هغه ته ورشم. دلته به راشي یو به د دوه لایک مثلا تاسو غواړئ چې تاسو به د ویډیو باندې لایکونه راشي اکسپټډ لایک مثلا زه غواړم چې لایک شي
لاس لایکونه وخوري او لاس ویور پرې راشي خو حتما چې لاس لایکونه درکړي لاس ویور هم پرې راشي او د تاسو ویډیو شپېته سکینډه کتل شي تاسو ټولې پیسې څو کېږي ټوټال کنس 1700 نو د هغوی خاطره که زه مثلا 10 وښایم نو ما نه څو روپۍ غواړي 1400 ښه دوستانو موږ ته دا زه راغلی اوس به مثلا زه په یوه ویډیو باندې خپل ویور راولم یا به لایکونه پرې راولم خو د دوی خاطره به زه دا وخت یې ووتو دا څنګه کیسه شوه ښه زه اوس مثلا زه غواړم چې ما په ویډیو باندې ویور راشي ښه نو زه به دلته هماغه مخکنی لینک دلته ورکړم دا دی دا زما ویډیو ده زه به په دو ته زه وایم چې مثلا د ما 240 روپۍ دي زما 240 روپۍ دي باید د دو مطابق زه دلته سلیکټ وکړم دا دی زه ورته وایم چې ما ته لاس ویور پرې راوله او 45 سکنډه اوس به ګورو څو روپۍ کېږي 450 زه به ورته وایم ډن دلته وي کریټ نو کارپوریشن ویټینګ ښه اوس ګورئ دلته وینئ شروع شو لاس ویور مې غوښتي دي تر اوسه یو ویور پرې راغلی دی دا شاید لږ وخت ونیسي مثلا شاید 1 ساعت ونیسي که مثلا تاسو ډېر ویور پرې غواړئ راولئ تقریبا 1000-2000 ویور پرې غواړئ پرې راولئ نو شاید 2-3 ورځې ونیسي نو د هغوی خاطره تاسو بیړه نه کوئ ځکه دا ورو ورو د تاسو ویډیو په یوټیوب کې وایرل کیږي همدا اپلیکیشن په طریقه نور نفر ته ورسي ګورئ موږ د وخت 200 روپۍ لرلې اوس څو شوې اوس 314 د موږ نه هغه پیسې وګرځولې نو دغسې تاسو هلته په ویډیوګانو په سبسکرایبرو په لایکونو باندې پیسې ګټئ دلته رسئ په دوی مصرفوئ نو دا یوه طریقه د یوټیوب د چینل د مونټایز کولو دپاره که چیرې مثلا تاسو په دې کې د ورځې 200 یا 300 کار وکړئ او بله خبره مثلا تاسو کولی شئ چې مغلته کله په ویډیو په ویور باندې کلیک وکړئ د ویډیو سکینډونه شروع شي کولی شئ موبایل کلپ کړئ یا په جیب کې واچوئ کله چې وخت پوره کړي بیرته یې راوباسئ یا کمپیوټر بند کړئ بیرته یې راوباسئ بیا چې کله مثلا هغه وخت پوره کړي بیا راشئ یعنې تاسو ته بیا هم پیسې درکوي داسې نه کړي چې تاسو پیسې کټ کېږي نه پیسې درکوي نو که مثلا تاسو مصروف په یو بل کار وئ دا هم په څنګ کې ورسره وکړئ هم به تاسو مونوتایز د چینل د مونوتایز کار وشي هم به تاسو خپل روزمره کارو ته رسیدګي وکړای شئ نو مثلا زه اوس یو وځم بیرته رسم چې ما په ویډیو باندې څونه ور رسي ښه نو اوس زه رسم بیرته دلته راغلم څم کمپینګ وځم تر اوسه ور نه دی پرې راغلی انشاءالله چې ویور پرې راشي بیا به زه تاسو ته په بله ویډیو ښه دا دی دوستانو تاسو اوس ګورئ چې مثلا د موږ ویډیو تقریبا یو نیم ساعت وخت ونیوه نو د هغوی خاطره د 10 ویورو نه یو ویور اخیستي که چیرې مثلا تاسو ډېر ټایم غټ ټایم واچ وټاکئ یعنې ډېر وخت ورته وټاکئ نو تاسو ویډیو چې دا زر دا ویور خلي د هغوی خاطره دلته یوه خبره زما د یاده وتلې ده زه به تاسو ته دلته مثلا په دو سبسکرایبرو کې به درته وښیم تاسو به دلته ګرځئ په ویډیوګانو پسې که نه هغه ویډیوګانې به تاسو پیدا کوئ چې پیسې هم ډېرې وي او ټایم واچ یې هم ډېر وي نو ټول خلک دلته کوشش کو چې داسې یو ویډیو پیدا کړو چې پیسې یې هم ډېرې وي او ټایم واچ یې هم ډېر وي ګورئ مثلا زه دا لایک کوم یم ویډیو چې دی 8 سکنډه نو زه دا سکیپ کوم دا نه وځم بله ویډیو ګورم زه دلته رسم ادر وایم سی ادر ګورئ په مخکنۍ ویډیو باندې هم 8 په دې هم 8 دي بیا دا سکیپ کوم بلې ته رسم بله وایم دا ده ګورئ په دې څو دي 150 دقیقې تاسو دا ویډیو وګورئ 120 220 پیسې درکول کېږي نو داسې به تاسو مثلا سیه در وایي چې نوې ویډیوګانې چې ډېر ټایم واچ ولري هغه ویډیوګانې به ګورئ
نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، نظریات هم په کومنټ کې را سره شریک کړئ. تر بیا ښه چای.